بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچینه د کابل د اصنافو له رئیسانو سره د مولوي نورالدین عزیزي لیدنه، د نړیوال بانک د روسي راپور له مخې د افغانستان په اقتصاد کې پرله پسې وده، او پلار او زوی د استرالیا په مذهبي مراسمو کې د ډزو اصلي لاملان. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو کو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبې د روان کال د لندۍ 23مه نیټه ده. زه عزیزي یم. دا بشپړ خبرونه دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر مولوي نورالدین عزیزي د بازارونو وضعیت ارزونې او په بازارونو کې د لومړنیو توکو د بیو د کنټرول په موخه د کابل ښار د کسبګرو او هټیوالو خونې له اجرایي رئیس او د کابل د اصنافو له رئیسانو سره وکتل. ښاغلي عزیزي په دې ناسته کې شته ستونزو ته په اشاره وویل چې د ستونزو له ګاللو پرته اقتصادي ځان بسیاینې ته ځان رسول امکان نه لري. د صنعت او سوداګرۍ وزیر زیاته کړې ده چې د سوداګریزو توکو په ځانګړي توګه د لومړنیو توکو د وارداتو په برخه کې هیڅ ډول جدي ځنډ او خنډ شتون نه لري او هر ورځ د هیواد د اړتیا وړ سلګونه کنټرونه سوداګریزي توکي هیواد ته راځي. ورته مهال د کابل د اصنافو رئیسانو ژمنه وکړه چې د لومړنیو توکو د بیې کنټرول لپاره هر اړخیزه همغږي او همکاري لري او په خپلسري توکو د بیې لوړېدو مخنیوی کوي. د نړیوال بانک د روسي راپور له مخې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دویم کال لپاره د ودې پر لور روان دی. په دې راپور کې راغلي چې په 2025 کال کې د هیواد ناخالص کورني تولید 4.3% وده کوي، په داسې حال کې چې دغه وده په 2024 کال کې 2.5% وه. د نړیوال بانک په وینا چې د انفلاسیون ټیټه 2% کچه او له پاکستان او ایران څخه د څه باندې 2 میلیونه افغان کډوالو راسنېدل چې د خدماتو او صنعت په برخو کې د اقتصادي فعالیتونو د زیاتېدو لامل شوي د دې اقتصاد ودې مهم لاملونه ګڼل کېږي. دغه بانک زیاته کړې چې د وچکالۍ سربیره د کرنې په برخه کې هم افغانستان توانېدلی دی چې اوبهیزو غنمو تر ټولو زیات حاصلات ترلاسه کړي چې دا د دې مهم اقتصادي سکتور د پایښت ښکارندویي کوي. د راپور له مخې د دې ترڅنګ قانونو او ودانیزو برخو کې هم له اقتصادي ودې سره افغانستان مرسته کوي. بل خبر د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې د بامیان ولایت د کډوالو په ښارګوټو کې د $126,000 په لګښت اړمنو کډوالو کورنۍ لپاره 10 استوګنیز کورونه جوړ شول. کور او ښار جوړولو وزارت زیاتوي چې په دغه پروژه کې د هر کور په جوړولو $4,200 امریکایي لګښت راغلی چې دوی د ناستې خونې، دهلیز، پخلنځي، حمام او تشناب لري. او وروستۍ خبر ده چې ټلګراف ورځپاڼې د استرالیا پولیسو له قوله ویلي چې هغه 2 تنه چې د استرالیا د سیدني په بونډای ساحل کې د یهودانو پر مذهبي مراسمو ډزې کړي پلار او زوی دي. امنیتي مسؤلین اعلان کړی چې د دې برید عاملین 24 کلن نوید اکرم او 50 کلن ساجد اکرم پیژندل شوی چې ساجد اکرم له پولیس سره په نښته کې وژل شوی، مګر زوی یې د شدیدو ټپونو له امله روغتون ته لیږل شوی دی. د راپور له مخې په دې ډزو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او د 2 پولیس افسرانو او 3 ماشومانو په ګډون له 40 زیات کسان نور ټپیان شوي دي. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.